السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته پخوانی عکس همغه پخوانیو لایکونو سره، یعنې تاسو کوم پروفایل باندې عکس لګولی وي هغه هم بېرته چینج غواړئ چې همغه پخوانی پروفایل عکس ته راشي، همغه پخواني لایکونه د هم سره راشي. نو همدغه خوندور طریقه باندې تاسو ته دروښیم څنګه کولی شو د خپل پروفایل پخوانی عکس بېرته په همغو لایکونو او کمنټونو سره بېرته کړو. نو ملګرو، ډېر ښه خوندوره ویډیو ده، هیله چې ویډیو ته مه سکیپ کوئ. او که چیرې مو ملګرو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې درسره لایک کړئ. او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نښان هم وښایئ تر څو زموږ هر ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. نو اوس زه هم د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم او تاسو ته یې پوره او کامل. نو دې لپاره ملګرو تاسو دغه طریقه وکړئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ چې دا فیسبوک را خلاص کړئ. ملګرو دا نور څنګه لایک فیسبوک دا طریقه کار نه کوي. نو شین فیسبوک مو سره خلاص کړو، نو په دې به کلیک وکړئ. دا مو چې ملګرو خلاص کړو، تاسو څنګه کولای شئ خپلې عکس ته ورسئ. منډې ته ورسئ. نو دلته تاسو ته یو د خپل پروفایل عکس ښیم که نه ملګرو، چې همغه عکس زه غواړم کومه اپلوډ کړم او همغه پخواني لایکونو سره څنګه شي چې بېرته راشي. نو اوس ورځم د خپل پروفایل یو عکس تاسو ته ښیم چې هر شی له ثبوته سره شي بیا ښیي ملګرو. بښنه غواړم ملګرو، انټرنیټ لږ څه کمزوری دی، نو فکر کوم همدغه عکس ته ملګرو، دا عکس ته ښه ملګرو ما څنګه دی پروفایل باندې مخکې لګولی یو، څنګه دا نه لیکلي پروفایل پکچر نه ملګرو، دا عکس ما پروفایل باندې لګولی دی. څنګه دا د 900 لایکونه یې اخیستي دي، 1500 کمنټونه او درې نفرو شیر کړی ده. اوس غواړم ملګرو همدا عکس زه بېرته پروفایل باندې ولګوم او همدغه لایکونه هر شی دې بېرته ورسره راشي. ملګرو انشاءالله اوس به هر شی تاسو ثبوت ښایم چې څنګه کړو دا بېرته پروفایل باندې ولګوو. نو بېرته به تاسو ملګرو راشئ، خپل پروفایل ته به راشئ. دا به ملګرو ریفریش کوو، دا پرې پروفایل عکس باندې څنګه کلیک وکړئ. پروفایل عکس باندې مو کلیک کړو ملګرو، تاسو دلته لیکلي دي پروفایل پکچر. نو په دغه آپشن به څنګه کوم ملګرو تاسو کلیک وکړو. نو دلته به تاسو راشئ، څنګه لیکلي دي البوم. نو په دغه البوم آپشن به څنګه کوم ملګرو تاسو کلیک کوم آپشن دلته لیکلي پروفایل پکچر. نو دا پروفایل آپشن البوم باندې څنګه کلیک کوم ملګرو، دا نور باندې کلیک نه کوئ ځکه دا نور داسې عکسونه دی نه اپډیټ دي، داسې کار ورګېدلي دا نور فیوچر لږ دا عکسونه، خو دا پروفایل هغه باندې څنګه کوئ ملګرو تاسو به کلیک وکړو. نو پروفایل البوم باندې چې کلیک وکړو نو یو شېبه ورته انتظار وکړو تر څو دا موږ ته را خلاصه کړي. دا د ملګرو دلته تاسو مکمل څنګه پروفایل باندې لګولي هغه ټول به تاسو ته راواخلي. نو دغه عکس ملګرو چې ما پروفایل باندې لګولی غواړم په هماغه پخواني لایکونو سره یې بېرته راولم. نو سمپل به تاسو خاص په دې باندې کلیک وکړئ. نو په دې باندې ملګرو چې کلیک وکړو نو دلته څنګه کوئ ریسیو آپشن به څنګه کوئ کلیک وکړئ. ریسیو آپشن باندې مونږ وهو څنګه چې ملګرو زمونږ څنګه کېږي اپډیټینګ یور پروفایل فوټو. نو یو شېبه تر څو انتظار وکړو تر څو زمونږ پروفایل عکس څنګه شي اپلوډ شي. ان یور پروفایل از بین اپلوډېډ. څنګه شوی تاسو پروفایل عکس اپډیټ نو اپلوډ شو. بیا یې ریفریش کړم تر څو څنګه چې هلته زمونږ عکس راشي پروفایل. اوس ورځم هغه عکس ګورو ملګرو چې موږ هماغه پخواني لایکو سره راغلی ده او که نه ده راغلی. نو دا د ملګرو څنګه شو هماغه پخوانی عکس موږ کوم هماغه پخواني لایکونو او کمنټونو عشر څنګه ده بېرته راغلی ده. دا د ملګرو تاسو په خپله هم وکړه چې موږ هماغه پروفایل عکس څنګه په هماغه پخواني لایکونو 909 لایکونه 1500 څنګه کوو 1500 لایکونه 3 نفر شیر کړي هماغه څنګه بېرته موږ اپلوډ کوو. څنګه چې موږ دلته ورځو پروفایل کوو هلته هم څنګه کېږي موږ ته معلومېږي. نو دا د پروفایل باندې کلیک کوم او ویو پروفایل پکچر وهمه دلته به موږ څنګه کې هماغه هر شی څنګه راښکاره کړي چې موږ هماغه څنګه د پخوانیو لایکونو سره وایو. نو دا ملګرو زما د نن ورځې ویډیو یو څه مو تر زده کړي دي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندورې ویډیو تاسو ته آماده کوم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته یاست ارام مو مل شه.